رسیدلی مهارت ته ضرورت دی، منل شوي انسانیت ته ضرورت دی. د پیسې دور دی خرڅه په پیسه دي خو زمونږ محبت ته ضرورت دی. د پیسې دور دی خرڅه په پیسه دي خو زمونږ محبت ته ضرورت دی. سیب د ډمو په شړنګار کې مزه نشته، د شیخانو تلاوت ته ضرورت دی. سیب د ډمو په شړنګار کې مزه نشته، د شیخانو تلاوت ته ضرورت دی. د اړ سرو غرمو ته تګي تګي ګرځو، ستا د خولې جوټه شربت ته ضرورت دی. او که دا ژوند دغسې وي چې څنګ تیریږي، مړه بیا خو بغاوت ته ضرورت دی. که دا ژوند دغسې وي چې څنګ تیریږي، مړه بیا خو بغاوت ته ضرورت دی. او په سروټ کو به هم درشم امتیازه، صرف ستا د سترګو ست ته ضرورت دی. سلامونه مې واخلئ ګرانو ملګرو، سپرمان یم. امید لرم چې ښه به یې او د ژوند په مزو کې به یې. ملګرو ستوري د رستم پروګرام دی او زموږ د دې پروګرام مقصد دغه دی. دا خبره تاسو ته معلومه ده، مونږ همیشه د پښتو د شاعرانو او د لیکوالانو سره مرکې کړي دي او تاسو ته هم په دغه خپل سکرین باندې مخامخ راوستي دي. په دغه سلسله کې را سره نن مبصر صاحب په پروګرام کې ناستې کوي، نو دنه به څو شعرونه خو اورو، د سره به د په ژوند خو څو خبرې کوو. مبصر صاحب په خپل پروګرام کې ته هرکلی وایم او د وخت راکولو مو یو جهان مننه کوم. ډېره مننه جي. مبصر صاحب که په دې سټارټ کې هم را سره خپل یو غزل شریک کړو، زموږ دغه پښتانه روډو به تم خوندونه والي، موږ به تم خوندونه والو. غزل دی چې ارشاد. بیرې به تړلې وي پلو د لوپټې پورې، بیرې به تړلې وي پلو د لوپټې پورې، او کله به نیولې دنداسه وه خپلې خولې پورې. او ډېره غریبي وه خو پرده به پکې ډېره وه، ډېره غریبي وه خو پرده به پکې ډېره وه. همیش یو لوپټه به راویزان وه دروازې پورې. ډېر ښکلي. او سبل رنګه کانې را سره ستا جدایي کړي دي، سبل رنګه کانې را سره ستا جدایي کړي دي. نن میزان لیدلی د حیرانو معاینې پورې. ډېر ښکلي دی یار. او خدای به دې رانیسي په منځونو تې بچ کېږي نه، خدای به دې رانیسي په منځونو تې بچ کېږي نه. زړه دې راله مات کو اوس نښتې مسلې پورې. ډېر ښکلي دی یار. او ای سرتوره خور دې در په در باندې ټکرې خوري، ای سرتوره خور دې در په در باندې ټکرې خوري. او هسې د نامې دپاره ته ځي تر کعبې پورې. واه ډېر ښکلي. او دا چې کوم مغروره دي په ځمکه یې خپې نه لګي، دا چې کوم مغروره دي په ځمکه یې خپې نه لګي. روس کې لازم هغه بوځی تر مقبرې پورې. ډېر ښکلي. او دا چې ناڅاپي د مبصر په لوري ته راشي، دا چې ناڅاپي د مبصر په لوري ته راشي، خدای مې د ژوندی لري بس دغه یو لمحې پورې. ډېر ښکلي. وی زه چې دې خفه شمه ګیله وکړم نو بد کار دی. زه چې ته خفه شمه ګیله وکړم نو بد کار دی. وجاړم خبره چې د زړه وکړم نو بد کار دی. او تا راته په سترګو کې بلا بلا خبرې کوې، ته راته په سترګو کې بلا بلا خبرې کوې. زه چې درته هسې تماشه وکړم نو بد کار دی. ته کو موسیقي او جواري کوې نو پروا نه کوي، ته کو موسیقي او جواري کوې نو پروا نه کوي. زه د چا په یاد کې کوټپه وکړم نو بد کار دی. او تو خو د مستۍ نه میخانې کې ځان ته جام ږدې، تو خو د مستۍ نه میخانه کې ځان ته جام ږدې. زر چرته خفه شمه نشه وکړم نو بد کار دی. او ته که په چاکوړې تعویذونه کوې نو خیر دی، هو ته که په چاکوړې تعویذونه کوې نو خیر دی. خو زه د چا دپاره وظیفه وکړم نو بد کار دی. او ته که مبصر سره ډېر بد کوي نو ښه کوي، ته که مبصر سره ډېر بد کوي نو ښه کوي. زه مبصر تا سره که ښه وکړم نو بد کار دی. مبصر باید د وخت راکولو مې یو جهان مننه کوم چې په دې لنډ تنګ وخت کې موږ له دومره ټایم راکړو. ډېره مننه. ډېر مهرباني جي. ملګرو دغه و مبصر صاحب. امید لرم چې ستاسو پر دې د غزلې خوښې شوي وي. دغه و زموږ نننی پروګرام. تر بل پروګرام پورې موږ لره کې اجازت خرځئ کې چې ښاد آباد او بریالي اوسئ. د لوی الله په امان.